خبرې خو ډېرې دي سړی به د کومه ځایه پیل او په کومې ناخوالې به خبرې وکړو. زه خپلې کشرې طبقې ته او ځوانانو ته یو پیغام ورکوم چې د موږ نه خو خطا ده، کوښښ وکړئ چې خپلې خاورې داسې آبادې کړئ چې نیالګي وکرئ په هر ځای کې، بڼونه جوړ کړئ، هغه اوبه چې په ناوونو کې ځي هغې دپاره ډنډونه جوړ کړئ، بندونه جوړ کړئ تر څو ښکته بهیږي په ځای پاتې شي او د هغې نه بیا چینې او کاریزونه راوځي او تر څو ژوي ورنه ګټه واخلي او دا ټوله ګټه به ستاسې وي. په داسې ځایونو کې کلي جوړ کړئ، کورونه جوړ کړئ چې هغه د ناوونو، هغه د خوړونو، هغه په ټیټه باندې نه وي. کوښښ وکړئ چې دومره لګښت کوئ په سم ځای باندې وکړئ او خپلو مینو ته، کلو ته، آبادیو ته لږ بنیادونه پاخه کېدئ تر څو په وړو آفتونو باندې ونه بهیږي. خپل نظامونه په خپل واک کې واخلئ. د خپلو مشرانو نه تر اوسه پورې چې کوم نظامونه دي تاسو به لیدلي وي چې منظرما غونډه زما، هر څوک چې په هرې چوکۍ کېناسته کار یې د ولس نه پوستکی ویستل دي، ولس ناپوهه ساتل دي، اوده ساتل دي تر څو پورې دوی ورباندې د ژوو په څېر لوبې وکړي. ځکه نن ولس په دې باندې نه پوهیږي چې د نظام معنا څه. دغه نظام، دغه ولسمشر، دغه قاضیان، دغه جنرالان، دا په چوکیو ناست لوړ پړي او ټیټ پړي چارواکي، دغه پولیس، دغه ساتونکي، دا څه دپاره دي؟ ولس په دې نه پوهیږي. ولس فکر کوي چې دوی زمونږ د سر تاجونه دي او زمونږ وینې بس کی، هر څه چې کوي بس که د دوی د لاسه موږ مازې وساتل شو، ژوندي پاتې شو، دغه به زمونږ ژوند وي. نه عزیزانو، نه ماشومانو، نه ځوانانو، دا ستاسو نوکران دي. دا کوم کسان چې په چوکیو باندې ناست دي دا ستاسو نوکران دي، تاسو دپاره به کار کوي. که تاسو نه وای دوی به نه وای. دوی په ژوو باندې نظام نه چلوي، په تاسو باندې چلوي. خو که تاسو خپل حقونه وپېژنئ نو زما د کشرې طبقې نه، د ځوانانو نه هیله ده چې زده کړې وکړئ په خپلو ماشومانو باندې، په خپلو ځوانانو باندې، تر څو نظام ستاسې په لاس کې وي، تر څو ماشومان، خویندې، ورونه ټول په دې پوه شي چې د نظام معنا څه ده، د دې حکومت معنا څه ده. دا چې موږ په دې لوړپړو چوکیو باندې کېنولي او دغه الوتکې او دغه بسونه او دغه موټرې او د زریدار او د زریپوش او دغه ټول چې د دوی په لاس کې دي، آیا دا د دوی د ګرځېدو، د دوی د مزو دپاره دي او که دا د موږ دپاره دي؟ دوی زموږ نوکران دي. الله مو ښاد و آباد لره. که چېرته موږ ځانونه پوه کړو، په خپلو بچو باندې زده کړې وکړو، نو دوی به بیا خپل حقونه غوښتی شي. که نه نو موږ به مړې سترګې لیدلې نیولې وي او څه به کوو؟ د خپل قاتل نه، د خپل دښمن نه به د ژوند خیرات غواړو او څه به ورته وایو چې موږ امن غواړو. بس ژوندین پرېږده، خلاص.
دا ځکه چې موږ ناپوهه یو د خپل دشمن نه انصاف غواړو دشمن ته وژني هغه الوتکې هغه تیارې چې هغه د دشمن دپاره دي هغه په ستا په کورونو باندې تاسو ولیدل چې بمباریان یې وکړلې هغه ټانکونه چې د دشمن دپاره دي هغې باندې ستاسو کورونه دړې وړې کړل په سوونه زره تاسو ووژلئ بیا مو وایي چې موږ امن غواړو او په هر ځای کې ناست یو او موږ د دوی نه امن غواړو او د ژوند خیرات غواړو دا ځکه چې موږ ناپوهه یو دا ځکه چې موږ خپل حق نه دی پیژندلی دا ځکه چې دا خپل مدنیت موږ نه دی پیژندلی دا خپله خاوره موږ نه ده پیژندلی که چېرته یو پیژنو بیا به داسې نه وي الله مو ښاد و آباد لره نه غواړم خبر رانه اوږدې شي تر څومره چې کولی شئ زده کړې وکړئ معلمان ښوونکي علما هم باید خپل وي بیا به نو پوه شئ او که نه بچي مو نور وروزي ښوونکي نور وي پردي وي دښمنان وي هغه به بیا تاسو وژني مولان به په تاسو فتوې درکوي او هغه چې جنرالان چې هغه به په تاسو بمباریانې کوي تاسې به وژني ځکه چې پردیو تاسو ته روزلی دي چې پهلې تاسو ګورئ په جریان کې نظم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته